سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن منګه تاسو د پاره د تورو بانجانو یعنی د تورو بادنګړو ویډیو جوړه کړې ده. ویډیو د سره وګورئ او د خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. د دې لپاره به په اول پړاو کې زموږ په کار وي 2 دانې تور بانجان یعنی تور بادنګړ، 3 دانې رومیان یعنی ټماټر، 3 دانې د اوږي پلی او 1 دانه شین مرچکه. تور بانجان یعنی بادنګړ به دغه سي په ټوکړو کې یعنی په برخو کې پرې کړئ او یو لوخي ته به ورواچوي. یو دانه وړه قاشوغه مالګه به په ورواچوي او په اوبو کې به ډوب کړئ د 15 منټو لپاره. 15 منټه پس پاتې اوبه لري کړئ. 15 غټه قاشوغه د خوراک تیل به یو لوخي ته ورواچوي او تاوده به کړئ. دو دانې ټکېدلې اوږه به اوس د غوړو ته ورواچوئ او د 1 منټ لپاره به یې پکې سره کړئ. درې دانې ټماټر یعنی رومیان به په دغسې برخو کې تاسو پرې کړي، هغه به پر یوګې د پاسه دغسې خواره کړئ. یو 2 غټې قاشوغې اوبه به ورته هم ورواچوئ او په درمیانه اور باندې به پې سر کېږدئ چې نرم شي دا رومیان یعنی ټماټر. کله مو چې د سر نرم کو او رومیان یعنی ټماټر نرم شوي نو دا به ښه وټکوئ او حل به یې کړئ. څلور غټې قاشوغې د ټماټرو یعنی د رومیانو روب به ورته ورواچوئ او د 2 منټو لپاره به یې پکې سره کړئ. یوه وړه قاشوغه مالګه، یوه وړه قاشوغه کورکمان او نیمه وړه قاشوغه سور مرچکه یعنی چې تریخ نه وي دا به ورته ورواچوئ او تر هغه وخته پورې به یې پاخه کړئ چې د ټماټرو دا اوبه وچې شي. 1 دانه شین مرچکه به ورته ورواچو او دا به پکې هم د 2 منټو لپاره سور کړو. کله چې دا سور شو نو بیا به یو طرف ته کېږدو. یوه پیاله د خوراک تیل یعنی غوړي به یو لوښي ته ورواچو او تاوده به یې کړو. تر څو چې غوړي تودېږي نو اوس به 4 غټې قاشوغې ماستره واخلو او 1 دانه اوږه به پکې دغسې ټکېدلې ورواچو. د یوې وړې قاشوغې 4مه برخه مالګه به ورته هم ورواچو او دا ټول به د یو بل سره ښه ولړو او مکس به یې کړو او یو طرف ته به یې کېږدو. زمونږه غوړي اوس تاوده شوي دي نو اوس به ورته دا تور بانجان یعنی بادنګړ دغسې په دې ترتیب وراچوو او دغومره به یې پکې سره کوو چې یعنی و درنه نه سوځېږي. کله مو چې دا ټول سره کړل نو دا به په یو پلیټ یعنی یو روکیبۍ کې یو طرف ته راوباسئ او کې به یې ږدئ. د ټماټرو یعنی د رومیانو د لواب پسې به اور ولګوئ چې دا لږ تاوده شي او بیا به پې دا تور بانجان یعنی تور بادنګړ دغسې خواره کړئ او کې به یې ږدئ پې دپاسه. اوس به پې سر کېږدو او اور به ورپسې د درمیانه نه لږ کم کړو. د 10 منټو لپاره به یې پرېږدو چې دا پاخه شي. نیم ماسته به په یو رکیبۍ یعنی یو پلیټ یعنی یو قاب کې دغسې خواره کړئ. بانجان یعنی بادنګړ زمونږ تیار شول. اوس به یې راوباسو او په دغه کم قاب رکیبۍ کې چې موږ دا ماسته خواره کړي د دې دپاسه به یې دا ورواچو. کله مو چې دا ورواچول نو دا د ټماټرو یعنی د رومیانو د لواب چې کوم په دې کړۍ کې پاتې دغه به هم د پاسه ورواچو او دا غوړي هم بیا به ورباندې دا ماسته هم دغسې پاتې شوي ورخواره کړو او لږه غونته کې وچه پودینه به هم په سر ورواچو. نو زمونږه تور بانجان تیار شول. که ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول یعنی لایک کول درنه هیر نشي. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.